محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. دا یو آیات بس ډېر دې زمانن دا ماره خوږي دا یو آیات باندې وایي. د دې نه مخکې آیاتونو کې د روژې احکامات او د هغې فضایل هغه ذکر شو او د دې آیات نه پس بیا د روژې بحث روان دی. منځ کې پکې دا یو آیات چې دی هغه د دواړو نه جدا بیان دی. دا اوس دا یو آیات دې ته زمونږ په کتاب کې جمله معترضه وي، یعنی داسې چې د مخکنی بیان سره هم تعلق نی او د ورپسې بیان سره هم تعلق نی. نو اصل کې د ټولو دی آیات مقصد دا دی او بلکې د ټول عبادت مقصد دا دی چې انسان د په صحیح معنو کې د الله نه غوښتون کې جوړ شي، چې کدی هر څومره عبادات کوي، روزي نیسي، منځونه کوي، خو چې د الله په ذات باندې تعلق او د الله په ذات باندې د اعتماد او یقین مضبوط شوي ني، نو د عبادات به ټول کمزوري او هر کله چې د الله تبارک وتعالی نه غوښتون کې جوړ شي نو بس بیا به د عباداتو کې خوندم پیدا شي او د عباداتو هغه مقصد به هم دته حاصل شي. هر وخت د الله نه سوال او دعا دا ډېره زیاته ضروری ده. یعنی د دین مخکې آیات کریمه په آخره حصہ کې د الله تعالی بڑائی هغه ذکر شو او بیا د الله تعالی د شکر کولو بیان چې د الله لوی بیان کې او د الله شکریا ادا کې چې څومره احسانات د سره کړی. نو بعض صحابه سوال وکړو د نبی علیہ السلام نه چې مونږ الله تعالی ته په زوره زوره چغې ووهو که نه په قلاره قلاره ورته اوازونه کوو. نو الله ورته وفرمایل چې په زوره چغو والو ته ضرورت نشته، په قلاره او مناسب طریقې سره آواز او دعا پکار ده. د رمضان المبارک وی د نورو میاشتو په مقابله کې داسې ده لکه بهار، لکه څنګه چې بهار چې دی سپرلی د نورو میاشتو په مقابله کې په دغه لحاظ کې په دې میاشت کې دعاګانې ډېرې زیاتې قبلیږي. نو اوس ورپسې هم د رمضان بحث روان دی. نو منځ کې تا ته دا تعلیم درکوي چې ګوره اوس د ګټلو وخت راغی، هغه تا ته چې څه میلاویږي او په اسانتیا سره میلاویږي او ډېر میلاویږي نو هغه مقرر رسېده. خو ګورې ته ورته د مخکې نه ځان تیار که، ته ورته خپل کچکول خالی وساته. نو د دې وجې نه ړومبې درته د دعا تعلیم درکوي چې انسان ګورې ناکامه نه شي. الله تعالی نه چې په رمضان کې څه غواړې تا به ناکامه نه پرېږدي. حدیث کې راځي الدعاء سلاح المؤمن، دعا د مومن مسلمان وسله ده. څنګه چې په وسلې باندې انسان د دشمن نه خپل حفاظت کوي، داسې په دعاګانو سره د مصیبتونو پریشانو د هغې نه حفاظت کیږي، د شیطان نه حفاظت کیږي. دا موږ چې مصیبتونو کې ګیر یو په صحیح معنو کې موږ دعا نه ده غوښتې. ما یو استاذ دی، هغه ته یو ځل ما یاره مې یاره جي داسې دعا کې مې یادوې مې دعا راته وکړې. ما ته وایي یاره وي زه خو دعا چېته 2-3 میاشتې پس کومه. نو وي که راته یاد شو نو تا به پکې یاد کم. مې جي د دې
په مطلب پوه نه شم چې 2-3 میاشتې پس ما ته وی دا عام دعاګانې خو وي منګه په لاسونه هم ځان لستړی کړو مخونه هم په ځان لمین کړ بس یو خوا بل خوا هم ګورو بس دعا او دعا او دعا وی قطعا ورته توجه نه برابرېږي دعا خو هغه دعا ده چې ستا د زړه او د خولې کنیکشن یو شي ته په الله تبارک وتعالی سره ستا کنیکشن برابر شي مناجات برابر شي دغه دعا ده نو داسې دعا چې انسان وغواړي نو بالکل په کار کیږي بالکل په کار کیږي او دومره آسان کار دی او موږ ځان ته چې دی نو هغه ګران کړی دی د دې وجه نه نبی علیہ السلام فرمایي علیکم بالدعاء اے خلکو دعاګانې په ځان باندې لازم کې هر وخت د الله نه سوال کوي هر وخت دعاګانې کوي پته نه لګي چې د دعا څه ټایم ستا دعا قبلېږي څه ټایم قبلېږي الله رب العزت ډېر په موږ باندې مینه ناک دی ډېر مشفق دی دې آیات کې الله فرمایي زما دې بندگانو ته ووایه چې ګوره زه درته نږدې یم لکه ماشوم مور ته آواز وکړي امی 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 او ورله زر آواز ورکړي ها بچې څه دلته یم نو ماشوم ډاډه شي او تسلی وشي الله مونږ ته مخکې نه چې کوم دی لبیک وي چې ګوره زه حاضر یم تعالی دعا ته لاس هم نه دی اوچت کړی تعالی دعا هم نه ده غوښتې ما نه خو ګوره ما در سره مخکې نه ووایي چې زه درته ګوره بالکل ستا اورېدو ته تیار یم ستا دعا قبلېدو ته ګوره بالکل زه تیار یم خو ته خو هم رانه خو غواړه که نه الله یې خو دغسې هم ورکوي کوم اولاد چې د مور او پلار نافرمانه نو هغه هم په کور کې ډوډۍ خوري هغه هم ډوډۍ خوري خو چې کوم اولاد د مور او پلار فرمان برداري نو دغه اولاد سره د مور او پلار محبت یې دعاګانې ورته خصوصي کوي نو دا لویه خبره ده چې الله فرمایي چې ګوره هر څه زما دي او ته داسې په نافرمانه او سرکشۍ سره استعمالی چې اړو دا وین اړو زما نوم پکې نالی چې دا مال رب را کړي دي د دې وجې نه دې آیات کې ډېر زیات چې دی نو کمال دی او د دعا غوښتلو او د سوال کولو په احادیثو کې ډېر فضیلت راغلی ډېر فضیلت راغلی کوم انسان چې هر وخت د الله نه سوالونه کوي دعاګانې غواړي دی به خدای پاک د مخلوق د سوال نه محفوظ وساتي د مخلوق نه به سوالګري نه کي خو کوم انسان چې په د زړه د صداقت نه د الله نه سوالونه نه کوي نو دی به بیا د مخلوق نه سوالونه کوي نو دی وجه نه الله فرمایي واذا سألك عبادي هر کله چې سوالو کې ستانه عبادي بندگان زما محدثین مفسرین فرمایي چې دی عبادي ټکی کې وی د محبت یو خبره ده لکه مونږ بعضې وخت کې وایو که نه یاره زمونږ استادي یا زمونږ شیخ صاحب یا زما چې کم دی نو زمونږ دا نو دا زمونږ ټکی چې ورسره مونږ استعمال کړو نو دا مونږ د ډېر محبت د وجې نه استعمال کړو د ډېر ادب د وجې نه د ډېر محبت د وجې نه چې زمونږ ورسره شفقت ډېري یاره زما دا ملګري زما دا دوست زما دا بچی نو الله فرمایي زما بندگان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي الله داسې ویل شو چې هر کله تا نه سوالو کې دا بندگان تا نه سوالو کې دا انسانان نو هم ټیک وه دا خبره لیکن الله ورسره ځان ته نسبت وکړه چې انسانه ته ګورې په دومره هم نه پوهېږي چې ته خو زما ملګری یې ته خو زما بنده یې او ته لګیې چې کوم دی څونه په مینه د لزه آواز در کومه څونه په مینه دې زه یادومه او ته لګیې اړو ما طرف ته توجه نه کوې اړو ما نه یې غواړې نه اړو ما چې کوم دی په صحیح معنو کې رب نه ګڼې وإذا سألك عبادي هر کله چې ته سوالو کې ستانه عبادي بندگان زما عني زما په باره کې چېر دا رب مې نږدې یو کې لري بهیه او دا به کوم ځای کې او دې ته به زه چغې وم او که نه په قلاره به ورته ویم فإني قریب فوراً ورته ووایه چې زه ګوره ډېر نږدې یم زه ډېر نږدې یم هسې نه چې مایوسه نه شي خفه نه شي مفسر فرمایي چې څومره خوږ آیات دی
چې هغه پریشان حاله انسان هغه چې د هغه زړه دردېدلی دی په دنیا د مصیبتونو نه په دې یو څو الفاظو کې وي د هغه دپاره څومره د سکون خبرې دي څومره د روحانیت او د تسکین خبرې دي چې یاره دا یقین ولا ورکوي چې زما خالق زما نه ګورې لرې نه دی هغه ما ته ډېر نږدې دی او که زما دعا چې کم دی هغه نه قبلی نو کیدی شي چې زما په دې دعا کې بې پروایي که هغه زما دعا قبوله نه کړي نو کیدی شي کار زمانه ورانی ما به چې کم دی صحیح د هغه نه غوښتنه کړې نه په خېټه کې به مې حرام پراتی هغه به زما دپاره رکاوټي او که بالفرض دا خبر هم ده که دعاګانې قبولې نشي نو وی دا څه د تعجب خبره نه ده وی دا زمونږ نقصان دی زمونږ نقصان دی بلکې وی د تعجب او د حیرانتیا خبره دا ده چې زه د هغه نه بې پروا یم زما په سوال کې د هغه نه توجه هم نشته او بیا هم را باندې هغه رحمت بې پایان وروي بیا هم راله په خپل رحمت کې حصه راکوي بیا هم زما فریادونه اوري بیا هم په ما باندې خپل نعمتونه نه بندوي نو څومره لوی الله دی څومره ښکلی او څومره مشفق او څومره مهربانه نو په دې آیاتونو کې ګورې موږ ته ډېر زیات چې کم دی د مینې محبت یو آواز راکوي او چې د دې نه پس انسان د خپل رب سره مینه پیدا نشي توجه پیدا نشي د الله نه غوښتلو والا جوړ نشي نو پوه شه چې دا یو مستقل بدقسمت دی دا د ده ډېره زیاته بدبختي جوړه شوې ده فإني قریبه ته ووایه زه ګورې ډېر نږدې یم اجیبو زه سوال قبلومه دعوت الداعی سوال د سوالګري اذا دعان هر کله چې دې زمانه دعا غواړي هر کله چې دې زمانه دعا غواړي نو زه ګورې بیا قبلومه وی یہ کیا کہا کہ خدا ہر جگہ نہیں ملتا خدا کرو کس جا خدا نہیں ملتا دا ته څه خبره کوې چې خدای پاک هر ځای نه میلاویږي خامخا به ورپسې جومات ته ځم نه دا خبره غلطه ده لیکن جو طریقہ ہے مانگنے کا اس طرح مانگو در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا لیکن کم چې د غوښتو طریقه ده ته په هغه طریقه وغواړه چې تاله درکوي او که نه درکوي وي سترګې سرې که په جړه بل خواته نشي ای عایله که رحیم رحمول غواړي الله ته وجاړه الله ته وجاړه مینت ورته وکړه په جړه شه ورته چې خدای پاکه ګورې بل نشته بل طرف ته نه ځمه ام تا سره هر څه دي ام ته بیا راله راکوي حدیث مبارک کې راځي که نه چې ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه تاسو د الله نه سوال او دعا کوئ په داسې حال کې چې به د خپل دعا د په خپله کلک یقیني خیال وکړئ زما خبرې ته نبی علیہ السلام فرمایي چې داسې دعا وکړئ چې ستا په دې دعا باندې په خپله یقیني چې او ټیک به دا به الله قبلوي نو چې ما الله څه موچت کړي و زه یاره زما سوالونه نه قبلیږي نو بس مطلب دا چې دا سوال قبول نه دی ځکه نبی علیہ السلام فرمایي ورپسې وعلم ان الله لا يستجيب دعاء من قلب الله انسان په دې خبره پوه شه چې ګوره الله پاک د غافل زړه نه دعا نه قبلوي د غافل زړه نه دعا نه قبلوي لاس الله ته نیولې دي خو په زړه کې او په دماغو کې د سوچ نور ګرځي ته ورته سوچ برابر کا ته ورته دعا برابر کا تو ګوره چې کیږي او که نه کیږي ولې کم رب چې په بدر کې او په احد کې او په حنین کې د هغې سره امداد کو نو ولې ما سره به نه کوي تا سره به نه کوي ولې هغه رب ولې العیاذ بالله کمزوری شو مخکې هم زورور اوس هم زورور دی بیا به هم زورور او موږ سره خو ګوره ډېر رعایت دی چې هغې سره یې څونه امداد کو موږ سره به د هغې نه هم ډېر کوي ولې احادیث مبارک کې راځي که نه نبی علیہ السلام صحابو ته وایي تعلیم ورکوي وی که بالفرض دا دین لس حصی شي بالفرض دا دین لس حصی شي او تاسو نه په لسو کې یوه حصه هم پاتې شو نو ګوره ډېر سخت ګرفت کې به د الله تعالی راشي ډېر سخت ګرفت کې به د الله تعالی راشي او اخره زمانه کې به داسې خلک وي که هغې په لسو کې یوه حصه هم ونیوله نو هم به خدای پاک کامیاب کړي هم به د هغې دپاره د نجات ذریعه وګرځي څومره اساني موږ ته پیدا کړه څومره اساني پیدا کړه او بیا هم چې کم دی نو الله فرمایي چې بیا هم زمانه نه غواړي
نو الله فرمایي زه درته اعلان کوم چې ګوره زه د سوال کوونکي سوال قبلوم خو چې دې خو ما نه غواړي که نه نو چې دې غواړم نه دومره ده کې تکبر دی دومره ده کې لویي ده چې دې ما نه غواړم نه بس بیا خو او یقینو که دا بعضې خلک دې ته د دعا یو توفیق الله ورکړي داسې دا لوی خلک بعضې د انسانانو دا لوی مالدار خلک داسې دا صدران وزیر اعظمان وزیران دې کې ګورې بعضې داسې خلک پیښ شي چې د هغې پسې رستو زی نو هغه داسې یو کمال رانیولي چې چل ټول هغې کې بعضې سړی چې کم دی د دې فقیرانو غریبانانو د دې ډېر زیات خیال ساتي د دې ډېر قدر کوي اتا اوس ته زه کله کله یو خبره کوم که ډېره موده دې خبرې کېږي یو د سنیټر یو کاریګرو هغه وی یو ډېر لوی ایرپتی سړي لم په کور کې کار کو ډېر بې انتها مالدارو خو وی موږ ته وی چې کار خو د ټیکې دی ټیکه کې کاریګر خپله ډوډۍ خوري خو زما اصول دا دی چې زما کور کې څوک کار کوي نو ډوډۍ وله زه ورکوم خپله نو موږ وی چې ټیک ده نو عام طور چې موږ له څوک ډوډۍ راکوي نو دغه لوبیا مو بیا راله راوړي یاره وي هغه به چې موږ له کوم خوراک راکوو نو تا به وی چې دا موږ واده له راغلي وي ډېر پرتکلف خوراک ښکلې غوښه روجې داسې چرګ فروټ به راوړ بهرحال وي ډوډۍ به ښه په ټولو مزدورانو باندې نوکرانو برابر کولو خوړه وي یو ورځ وي دې راغې داسې کار اندازې کته نو وي دغه ټایم بس موږ ډوډۍ وخوړو د دسترخوان نه پاسېدو وي دې راغې او په هغه زموږ په هغې ګنده لوښو کې چې هغه د ترکارۍ ګنده وه هغې کې لګیا د یو ځای نه هغه پاتې شوې نوړی راله نو په یو رکې بیا کې وهه بله رکې بیا کې وهه او وینې موږ ریان شو چې یاره دا زمونږ پېچ خدای دماغو کې د څه فرق دی که څه چل دی دا خو لکه زمونږ پکې دغسې خوراک و کار څه خراب پاتې شو وي د هغې کې چې کوم دی نوړی یو پلیټ کې والو ډوډۍ وخوړه وي ما هغه نوکر ته وی چې دا خان څه کوي ما ته وی چې غږ مه کوه دا د طریقه دا ده چې موږ له ښه شی رابار کړو چې موږ ډوډۍ وخورو نو زموږ نه چې کم پاتې شي نو په هغه رکیبو کې دی بیا خوراک کوي ودرېد نو داسې سړي له به خدای پاک نه ورکوي نو ما هغه کس ته ویم مې د دغه کس معلومات کوه چې دې کروڑپتی دی دی به اربپتی کېږي او که دې اربپتی دی دی به کربپتی کېږي الله پاک خو داسې انسان له بیا دی چې کوم انسان موږ خو دا غریبانان خلک چې یو که نه او دې له یو 2 روپۍ راشي یا مالکه دې بیا وي اسمان خو ما ټینګ کړی دی د ده خبرې بدلې شي د ده ګرځېده بدل شي د ده سوچ او فکر بدل شي او چې کوم مستقل د پلار په نیکه باندې مالدار را رواني نو هغې کې دومره دغه نه لوی او تکبر پکې دومره نه هم بس داسې عام ژوند تېروي بهرحال نو الله فرمایي انسانه زمانه خو غواړه که نه نو دومره لوی هم مه کوه چې ته ما ته ویم نه زه خو به تا باندې نعمتونه نه بندوم کوم چې ستا د زندګۍ سره ضرورت دی خو اضافي نعمتونه به درکړم چې زمانه وغواړې فلیستجیبوا لی پکار دی چې دی زمانه سوال وکړي ترمذی شریف کې یو حدیث مبارک کې راځي چې د الله تعالی چې دی چې مؤمن مسلمان چې دعا وکړي که نه نو یې په دغه ساعت یې قبلوي دې حدیث ته فکر وکړي مؤمن مسلمان چې دعا وغواړي په دغه ساعت یې قبلوي لیکن اوس دې کې یو حکمت دی د ده دپاره وی دې چې څه غواړي نو وی بعضې وخت کې د حکمت په بنیاد باندې هغه لږ رستو کي او یو پکې دی حدیث کې دام ویلی دي چې الله تعالی ته د مؤمن مسلمان دا आवाज ډیر زیات خوښ دی ډیر خوږ پې لګي او ډېرې خوښوي چې مؤمن مسلمان د الله نه دعا غواړي دا پې ډېر زیات خوږ لګي یو حدیث کې راځي یو صحابي دی هغه وی زمونږ کور ته نبي علیه السلام راغی نو یې ور یې وډبوه او بیا وویل چې السلام علیکم وی سلام یې واچو وی ما ته پلار اشاره وکړه چې چپ شه غږ مه کوه خاموش او وی پلار مې پټ غونته ځان سره وی وعلیکم سلام خو وی کور ته دروازې له ور نه راغی وی یو ساعت پس نبی علیه السلام بیا داسې په مزه غونته ور وډبوه بیا وی چې السلام علیکم ورحمت الله نو وی بیا راته پلار اشاره وکړه چې هلکه غږ مه کوه وی ما وی چې دا پلار مې لاسه کوي دا خو ډېر بېادبي کوي رسول الله مبارک ورله راغی او دې غږ نه کوي
په دریم ځل نبی علیہ السلام بیا سلام واچو نه بس بیا غي روان شو واپس روان شو چې بس کور بسو نیه ای په دې کې مې پلار ورمنډه کړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي ما ته وی چې ولې نو خدا سي ابتدایي دورو او بعضې پکې سادهګان غونته مو ما ته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس تاسو دا سلام مې ډېر زیات خوښ و ډېره زیاته مینه را باندې راله ما وی چې بس تاسو راته بیا بیا راوایئ نو به چې زه ورته غوږ کېدم نو هسې که موږ سره دا چل چا وکړو نو ورکېږم مړه درې پیرې مې ور وړه به ورته دونه بې سړیتوب یې نبي علیه السلام وی چې ښه راځه بس را واپس شه زما پلار سره چې راځه نو د مؤمن مسلمان د دعا دا آواز الله ته ډېر خوښ دی چې دې دعا کوي بار بار او چې چا سره د الله مینه نی څوک یې دوست نی وي زر ولا هغه څیز ورکړي که د ورکول الله وغواړي نو ورکړي ولا چې د ده د آواز را باندې بد لګي چې بیا بیا رانه نه غواړي یو دا خبره دویمه دا خبره ده چې وی مؤمن مسلمان چې دعا وکړي که نه نو که هغه څیز د ده دپاره ډېر خیر وي پکې نو دلی ورکړي او که خیر پکې نی نو د هغې نه بهتر وله ورکړي او که په دنیا کې وله ور نه کړي نو د ده دپاره به په آخرت کې د هغې اجر کېږي خو وي د ده د دعا په بدل کې به ده ته خامخا میلاویږي دغسې به یې نه پرېږدي خو مونږ خو تلوارګند یو مونږ خو اجازه چې څه غواړم دره لوس په دې ساعت راکړه نو داسې نه کنه لکه ماشوم چې کم دی کله چاړه لاس کې راوالي نو جوړ مور پسې منډې کې زړې د لاس نه والا چاړه والي نو بیا خوا ګرمه اوبو ته منډې کې هغې پسې مور منډې وي بیا هغه راوګرځي نو بیا د هغې نه چې خلاص شي نو انغري طرف ته منډې کې نو ټوله ورځ ورسره دا کبډي کوي نو هغه ماشوم بیا په ژړا شي چې دا د مور ما سره څه چل کوي یو طرف ته مې نه پرېږدي نو اوس که دا قمقله موري چېرې دا ماشوم جاړي زه خیر دی نو خو جوړ ماشوم به ځان خوب کړي که نه نقصان به وکړي که نه نو دې وجه نه الله په موږ باندې پوهېږي چېرې د لپاره کم شی ښه دی او کم ښه نه دی فلیستجیبوا لی پکار دی چې دې زما نه وغواړي زما فرمانبرداري وکړي ولیؤمنوا بي او زما باندې ایمان راوړي زما باندې ایمان کلک وساتي لعلهم يرشدون خایږي چې دې هدایت عمومي صحیح هدایت هغه مقام ته به ورسي چې دې د الله کلک تابعدار شي او په الله باندې کلک یقین پیدا شي اعوذ بالله وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي هر کله چې سوال وکړي ستانه بندگان زما عني زما په باره کې فإني قریب نو ورته ووایه چې زه ډېر نږدې یم اجیب زه قبلهم دعوت الداعی سوال د سوال کوونکي اذا دعان هر کله چې دې سوال وکړي زمانه فلیستجیبوا لی نو پکار دی چې دې فرمان برداري وکړي زما ولیؤمنوا بي او کلک یقین وساتي په ما باندې لعلهم يرشدون د پاره دی چې دی هدایت عمومي صدق الله العظیم ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا اللهم امین الحمد لله اللهم ارحمنا ورحمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين اللهم اغفر لنا واغفر لمحمد صلى الله عليه جزاك الله خير